بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زړه را نږدې زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ وئ. موږ او تاسې به د مطابقتونو له هغې فارمولونو سره اشنا شو چې د مشهور مطابقتو څخه لاسته راغلي دي، او هم به د دوو مزدوجو قوسو یعنې مربعات او جمع و تفاضل د مطابقتونو سره اشنا شو. دا هم د مشهورو مطابقتو څخه لاسته راغلي دي. یعنې په دې ډول دی دقت وکړئ که چیرې ولرو a مثبت b کل مربع مثبت a منفي b کل مربع وای دا مطابقت له کوم قیمت سره مساوي کیږي. دا مساوي ده دا مشهور مطابقتونه دي. له دې څخه یوه رابطه لاسته راځي چې مساوي کیږي 2 ضرب a مربع مثبت b مربع. یا که چیرې منفي لومړی ذکر شوی وي هم په همدې ډول مساوي کیږي، یعنی a منفي b کل مربع مثبت a مثبت b کل مربع مساوي کیږي 2 ضرب a مربع مثبت b مربع. مشهور مطابقتونه د منفي b یا a مثبت b کل مربع له دوی د جمع څخه موږ ته رابطه لاسته راځي چې مساوي د دوی جمع یعنی د جمع او تفریق مطابقتونه یو وي د تفریق یا منفي په حالت کې دی، یو د جمع په حالت کې دا مساوي د مجموعه د دوی 2 ضرب a مربع مثبت b مربع سره. دا چې څه ډول دوی لاسته راغلي دي، که چیرې هم دغه مطابقت صدا کو لومړی مطابقت a مربع مثبت 2 ab مثبت b مربع سره مساوي کیږي چې دا موږ زده کړي و ضریب ضرب توان څخه یو کم مثبت منځنی علامه مثبت 2 مثبت کچری a منفي b صدا کو مساوي کیږي a مربع منفي 2 ab مثبت b مربع مثبت 2 ab د منفي 2 ab سره د منځ ځي یوازې a مربع a مربع باقي پاتې کیږي چې مساوي کیږي 2 a مربع b مربع b مربع باقي پاتې کیږي چې مساوي کیږي مثبت 2 b مربع. کچری 2 مشترک ونیسو نو a مربع مثبت b مربع لاسته راځي. دا په دې ډول لاسته راغلي دي. دویم رابطه هم په همدې ډول لاسته راغلي ده. نظر همدغې دو رابطو ته یو څو سواله ساده کوو. دقت وکړئ که چیرې ولرو 2x مثبت y 2x مثبت y کل مربع مثبت 2x منفي y کل مربع یوې د جمع دویمې د تفریق حالت ده. بغیر د دې څخه چې دوی ته انکشاف ورکو لومړی او دویم مطابقت ته موږ لیکلی شو چې مساوي کیږي 2 ضرب a مربع منفي مثبت b مربع a یعنی 2x مربع مثبت y مربع مثبت y مربع. بغیر د دې څخه چې انکشاف ورکو په دې ډول یې ساده کولی شو 2 ضرب 4 x مربع مثبت y مربع. که چیرې همدې دواړو مطابقتونو ته انکشاف ورکو بیا هم همدا قیمت لاسته راځي. دا رابطه د دې لپاره په یاد در سره ولرئ ترڅو په لاندې ډول د سوال جواب په لاس باندې راوړئ. دویم مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولرو یو پر 2 xy مثبت z کل مربع. دویم یو پر 2 xy منفي z یعنی د منفي حالت کې وي وای دا د کوم قیمت سره مساوي کیږي. بغیر د دې څخه چې موږ د دواړو مطابقتونو ته انکشاف ورکړو a مربع مثبت 2 ab مثبت b مربع یعنی یا په دې ډول یو a مربع منفي 2 ab مثبت b مربع مطابقتو نظر هغې ته انکشاف ورکو همدغه نظر a مطابقتو ته صدا کو موږ لیکلی شو بغیر د دې څخه چې انکشاف ورکو چې مساوي کیږي 2 ضرب a مربع a مساوي یو پر 2 xy مربع مثبت z مربع. نو 2 ضرب یو پر 2 x ضرب y کل مربع مساوي کیږي یو پر 4 x مربع
وای مربع مثبت زائد مربع سره په دې ډول ساده کولای شو. راځو که چیرې همدغه مطابقتونه تفریق کو بیا کومې رابطې لاسته راځي. که چیرې تفریق کو یعنی A مثبت B کل مربع منفی A منفی B کل مربع مطابقت مساوي کیږي څلور AB سره مساوي کیږي څلور AB سره. که چیرې منفي لومړی ذکر شوی وي یعنی A منفی B کل مربع منفی A مثبت B کل مربع مساوي کیږي منفي لومړی مثبت حالت ده کله چې منفي مخکې وړل شول مطابقت نو منفي څلور AB سره مساوي کیږي منفي څلور AB سره مساوي کیږي. دا مطابقت څه ډول لاسته راغلی ده؟ دقت وکړه که چیرې دواړو مطابقتو ته انکشاف ورکو لومړی رابطې ته یې ګورئ A مثبت B کل مربع که چیرې ساده کو مساوي کیږي A مربع مثبت 2 AB مثبت B مربع منځنۍ علامه منفي ده منفي کله چې منفي او قوس هم لیکو تر څو ضرب کو د هلته بیا منفي علامه A مربع منفي 2 AB مثبت B مربع مطابقت مثلا کله چې ضرب کو د هلته د A علامه بو منفي شي د 2 منفي 2 AB علامه منفي د مثبت وشي منفي مضرب وکنه منفي ضرب مثبت منفي کیږي منفي ضرب منفي مثبت کیږي منفي ضرب مثبت هم منفي کیږي. په دې ډول ساده کولای شو. منفي B مربع د مثبت B مربع سره د منځه ځي منفي A مربع د مثبت A مربع سره د منځه ځي یوازې 2AB مثبت 2AB بکی پاتې کی چې 2AB مثبت 4AB سره مساوي کیږي. دا رابطه په دې ډول لاسته راغلی ده. دقت وکړئ په دې کې څو سوالونو باندې کار کوو. وای x مثبت y کل مربع منفي x منفي y کل مربع ساده کوي. دریم سوال ده x مثبت y کل مربع منفي x منفي y کل مربع ساده کوي. بغیر د دې څخه چې مطابقتونو ته انکشاف ورکو مونږ لیکلی شو چې څلور ضرب x ضرب y سره مساوي کیږي څلور ضرب AB د A پر ځای x او د B پر ځای y لیکل شوی ده نو څلور ضرب x y سره مساوي ده. څلورم مثال ته دقت وکړئ وای x منفي 2 زائد y کل مربع x منفي 2 زائد نه بلکې زائد y کل مربع منفي x مثبت زائد ضرب y کل مربع ساده کوي. موږ ویل چې کله منفي مطابقت مخکې لیکل شي علامه منفي لیکل کیږي منفي څلور ضرب AB A پر ځای x ده د B پر ځای زائد ضرب y ده. بغیر د دې څخه چې مطابقت ته انکشاف ورکو په لنډ ډول جواب په دې ډول لاسته راوړلی شو. که چیرې هم د دواړو مطابقتونو ته انکشاف ورکړلی شي همدغه حاصل لاسته راځي. یو بل مثال ته دقت وکړئ راکړه ده چې 3A په دې ډول ده سوال په دې ډول راکړه چې 3A مثبت یو پر څلور B کل مربع منفي 3A منفي یوی پر څلور B دلته بیا هم شتون لري څلور یوی پر څلور B کل مربع ساده کوي. موږ لیکو چې لومړی مطابقت مثبت ده مثبت څلور ضرب AB دی A پر ځای 3 لیکل شوی دی 3A لیکل شوی دی 3A ضرب یوی پر څلور B
کچېرې ساده کو 3 څلور له څلورو سره د منځه ځي 3 ضرب ا بي 3 ضرب ا بي سره مساوي کیږي. دې سوالونو ته دقت وکړئ. شپږم اووم سوال ته دا کانکور ته مشابه سوالونه دي. د همدې فرمولو په اساس کولی شو ساده یې کړو. وایي که چیرې ا جمع بي ا جمع بي مساوي له لسو سره وي ا منفي بي مساوي له شپږو سره وي وایي تاسو ا مربع مثبت بي مربع قیمت پیدا کړئ. ا مربع مثبت بي مربع قیمت پیدا کړئ. موږ زده کړی وو چې ا مثبت بي کل مربع مثبت ا منفي بي کل مربع مساوي کیږي 2 ا مربع مثبت بي مربع سره. نظر همدغه لومړی رابطې ته چې موږ زده کړی وو ا مثبت بي کل مربع مثبت ا منفي بي کل مربع مساوي کیږي 2 ضرب ا مربع مثبت بي مربع 2 ضرب ا مربع مثبت بي مربع ته کولی شو همدغه ا مربع مثبت بي مربع قیمت په لاس باندې راوړو. د ا مثبت بي پر ځای خپل قیمت لیکو لس توان په خپل حال لیکو مربع مثبت علامه په خپل حال لیکو ا منفي بي پر ځای خپل قیمت لیکو شپږ توان په خپل حال لیکو مربع مساوي 2 په خپل حال ا مربع مثبت بي مربع موږ څخه غوښتل دي ا مربع مثبت بي مربع. کله چې لس مربع صدا کول سالو سره مساوي کیږي مثبت شپږ چې صدا کول شپږ دیرشو سره مساوي کیږي مثبت 2 ضرب ا مربع مثبت بي مربع. دواړه خواهی که چیرې پر 2 باندې وشو لس سل او شپږ دیرش مساوي کیږي 1 سل او شپږ دیرشو سره 2 ا مربع مثبت بي مربع. دواړه خواهی که چیرې پر 2 وشو نو ا مربع مثبت بي مربع به مساوي شي 2 له 2 سره. کله چې 14 پر 2 وشو 14 نه ویشل کیږي 12 وشو شپږ کیږي 12 کله چې پر 2 وشو شپږ کیږي بقي یو پاتې یو له شپږ سره یو ځای کوو چې 14 چې پر 2 وشو اته کیږي اته 14 کیږي نو لیکو چې ا مربع مثبت بي مربع مساوي کیږي له اتو شپېتو سره. په دې ډول حاصل په لاس باندې راوړلی شو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. وایي که چیرې ا منفي بي مساوي څلورو سره وي. اووم سوال ده ا منفي بي مساوي له څلورو سره وي ا مثبت بي له اتو سره مساوي وي ا مثبت بي مساوي وي له اتو سره. وایي تاسو ا مربع مثبت بي مربع قیمت په لاس باندې راوړئ. دا هم له همدغې رابطې څخه په لاس راوړل کیږي ا مربع مثبت بي مربع د همدې ډول ده. د همدغې رابطې په اساس لاس راوړل کیږي ا بي کل مربع مثبت ا منفي بي کل مربع مساوي کیږي 2 ا مربع مثبت بي مربع. یعنې که لومړی منفي راشي یا مثبت راشي په لومړی رابطو کې په مطابقتو کې په علامو باندې تاثیر نه کوي. لیکلی شو ا منفي بي یعنې 4 مربع مثبت 8 مربع مساوي کیږي 2 ا مربع مثبت بي مربع. 4 که چیرې صدا کو 14 کیږي مثبت 8 که چیرې صدا کو مساوي کیږي 8 ته 4 شپېتو سره مساوي 2 ضرب ا مربع مثبت بي مربع. دقت وکړئ 14 څلور شل کیږي شل شپېته مساوي کیږي له اتیا سره 2 ضرب ا مربع مثبت بي مربع. دواړه خواهی به تقسیم کو پر 2 باندې نو ا مربع مثبت بي مربع به مساوي شي ا مربع مثبت بي مربع به مساوي شي 2 له 2 سره اتیا تقسیم 2 مساوي کیږي له 40 سره
په دې ډول حاصل په لاس باندې راوړلی شو. انشاءالله چې تاسو به د دې درس په مفهوم باندې پوه شوي وای. د دې اړیکو زده کول د دې لپاره دي کله چې دوه مطابقتونه د جمع یا تفریق په حالت کې درکړل شي په لاندې ډول کولی شئ بغیر د دې څخه چې انکشاف ورکوي حاصل په لاس باندې راوړئ. یو څو څلور رابطې نورې دي چې ا مربع مثبت بی مربع او ا مکعب منفي بی مکعب دپاره دي هغه هم اړینې دي باید ورسره اشنا شئ. ګرانو زده کوونکو څلور پاتې اړیکې په دې ډول دي هغه اړیکې چې د مشهور مطابقتو څخه لاسته راغلي دي یعنی په دې ډول دي ا مربع مثبت بی مربع مساوي کیږي ا مثبت بی کل مربع منفي 2ab منفي 2ab. دویم اړیکه په دې ډول ده ا مربع مثبت بی مربع ا منفي بی کل مربع مثبت 2ab. ا مربع مثبت بی مربع مساوي کیږي ا مثبت بی کل مربع منفي 2ab. ا مربع مثبت بی مربع مساوي کیږي ا منفي بی کل مربع مثبت 2ab. دریم اړیکه په دې ډول ده د مکعب دپاره ده دا د مربعاتو دپاره وه ا مکعب مثبت بی مکعب مساوي کیږي ا مثبت بی کل مکعب منفي 3ab ضرب ا مثبت بی. څلورم اړیکه هم د مکعب دپاره ده ا مکعب لیکن د تفریق حالت دپاره ده منفي بی مکعب. دریمه د جمع او څلورمه د تفریق دپاره ده ا منفي بی کل مکعب مثبت کله چې علامه مثبت وه منفي لیکل کېدله کله چې منفي شوه مثبت لیکل کېږي مثبت 3ab ضرب ا منفي بی. دا څلور اړیکې هم د مشهور مطابقتو څخه لاسته راغلي دي مهمې دي تاسو باید زده وي. نظر دې اړیکې ته یو څو سوالونو باندې کار کوو دقت وکړئ. که چیرې راکړل شوی وي چې ا منفي بی که مساوي له درو سره وي ا منفي بی که چیرې له درو سره مساوي ا ضرب بی ا بی مساوي له شپږو سره وای تاسو ا مربع مثبت بی مربع قیمت په لاس باندې راوړئ. ا مربع مثبت بی مربع قیمت په لاس باندې راوړئ. موږ زده کړي وو چې ا مربع مثبت بی مربع نظر لومړی اړیکې ته که صده کوو دقت وکړئ ا مثبت بی ده دلته ا منفي بی قیمت راکړل شوی ده. دویم اړیکې ته دقت کوئ ا مربع مثبت بی مربع موږ څخه غوښتلې ده ا منفي بی په همدې اړیکه کې حلولی شو یعنی ا مربع مثبت بی مربع مساوي کیږي ا منفي بی کل مربع مثبت 2ab. ا مربع مثبت بی مربع مساوي شي ا منفي بی پر ځای باندې راکړل شوی قیمت لیکو 3 کل مربع مثبت 2 ضرب ا بی ا بی پر ځای راکړل شوی قیمت لیکو شپږو. نو ا مربع مثبت بی مربع مساوي شي 3 که صده کو 9 کیږي مثبت 2 ضرب شپږ مساوي کیږي له 12 سره شپږ 12 مثبت 9 مساوي کیږي له 21 سره 12 څخه یو 9 ته ورکړو 10 بشي 11 دلته باقي پاتې 11 سره مساوي کیږي. په دې ډول کولی شو دا سوالونه د دې رابطو په اساس باندې ساده کو. دا سوالونه کانکوري او کانکور ته مشابه سوالونه دي. دویم مثال ته دقت وکړئ وایي که چیرې x منفي y مساوي له 5 سره وي
x ضرب y مساوي له 2 سره وي x y مساوي له 2 سره وي تاسو x مربع مثبت y مربع قیمت په لاس باندې راوړئ. همدغه سوال ته مشابه سوال ده. د همدغه اړیکې په اساس ساده کولای شو لیکلای شو چې x مربع مثبت y مربع مساوي کیږي a منفي b کل مربع x منفي y کل مربع یعنی 15 مربع مثبت 2 ضرب ab پر ځای x y قیمت را کړه ده یعنی 2 نو لیکلای شو چې x مربع مثبت y مربع مساوي کیږي که 15 صدا کو 25 سره مساوي کیږي 2 ضرب 4 مساوي کیږي 2 ضرب 2 له 4 سره مساوي کیږي 25 مثبت 4 مساوي کیږي له 90 سره. په دې ډول ساده کولای شو. دریم سوال ته دقت وکړئ. په دریم سوال کې ویلې دي وایي که چیرې x مثبت 1 پر x له 4 سره مساوي وي x مثبت 1 پر x مساوي له 4 سره وي وایي تاسو یې x مربع مثبت 1 پر x مربع قیمت په لاس باندې راوړئ. x مربع مثبت 1 پر x مربع قیمت په لاس باندې راوړئ. مشهور سوال ده. د دې ساده کولو دپاره دقت وکړئ. x مثبت 1 پر x مساوي له 4 سره که چیرې دواړه خواوې مربع کو نو لیکلی شو چې x مربع x مثبت 1 پر x مطابقت ته که انکشاف ورکو a مربع 2 ab مربع یعنی x مربع ضرب 2 x ضرب 1 پر x مثبت 1 پر x مربع مساوي بشي له 4 مربع یعنی 14 سره x له x سره د منځه ځي یوازې x مربع مثبت 1 پر x مربع باقي پاتې کیږي مثبت 2 کله چې مساواتونه واوړي علامه تغییر کني 14 منفي 2 14 منفي 2 نو لیکلای شو چې مساوي کیږي x مربع مثبت 1 پر x مربع 14 منفي 2 مساوي کیږي له 14 سره. په دې ډول ساده کولای شو. دقت وکړئ موږ ته x مثبت 1 پر x مساوي 4 سره قیمت را کړی و x مربع مثبت 1 پر x مربع قیمت یې غوښتلی و. د دې قیمت د پیدا کولو دپاره همدغه لومړی قیمت چې موږ ته را کړی و دواړه خواوې مو مربع کړلې. لومړی x 1 پر x کل مربع مطابقت ته مو انکشاف ورکو x مربع 2 ضرب x ضرب 1 پر x یعنی a مربع 2 ab مثبت b مربع هم 4 مربع کول 14 سره مساوي شول x له x سره د منځه لاړو x مربع 1 پر x او 2 باقي پات شول x مربع 2 باقي پات شول 2 مو د مساواتونه واړول علامه تغییر کی کله چې 2 د مساواتونه واړو علامه مثبت ده علامه به منفي شي x مربع مثبت 1 پر x مربع په خپل حال ولیکلو 14 چې 2 تفریق کول مساوي له 14 سره شولو. په دې ډول ساده کولای شو. یو بل سوال ته دقت وکړئ. a جمع b قیمت را کړی ده a مثبت b مساوي وي چې که چیرې له 4 سره a ضرب b مساوي وي له 2 سره وای تاسو a مکعب مثبت b مکعب قیمت پیدا کړئ. a مکعب مثبت b مکعب قیمت پیدا کړئ. موږ یو رابطه زده کړې وه چې a مکعب مثبت b مکعب مساوي کیږي a مثبت b مکعب منفي 3 ab ضرب a مثبت b. نظر همدغې اړیکې ته قیمت پیدا کولی شو یعنی a مکعب مثبت b مکعب مساوي کیږي a مثبت b کل مکعب منفي 3ab ضرب a مثبت b.
نو لیکلی شو چې A مکعب مثبت B مکعب مساوي کیږي. A مثبت B قیمت یې موږ ته راکړی ده له 4 سره مساوي ده. پر ځای همدا قیمت لیکو، توان یې په خپل حال لیکو، منفي 3 ضرب A جمع B، A ضرب B قیمت یې هم راکړی چې مساوي له 2 سره ده، ضرب A جمع B قیمت یې هم راکړی ده چې مساوي له 4 سره ده. لکه څه ډول مو چې په لومړی کې وضع کړلو، پر ځای قیمتونه یعنې وضع کوو. 4 په توان دی 3، 4 4 14 کېږي، 14 ضرب 4 مساوي کېږي 4 شپږ 24، 24 کې مو 4 2 باقي، یو 4 4 4 2 شپږ له 4 شپېتو سره مساوي کېږي، له 4 شپېتو سره مساوي کېږي. 3 په توان دی 4 دا په دې معنا چې 4 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوي دي. 4 ضرب 4 ضرب 4 4 4 14 14 4 مساوي کېږي له 4 شپېتو سره. یا په دې ډول ساده کولی شو. منفي 3 ضرب 2 له شپږو سره مساوي کېږي. شپږ ضرب 4 مساوي کېږي 2 3، شپږ شپږ ضرب 4 مساوي کېږي له 24 سره. شپږ ضرب 4 مساوي کېږي له 24 سره. که چیرې له شپېتو څخه 24 ته پرېښکو نو A مکعب مثبت B مکعب قیمت به لاسته راشي. 4 سره که 4 د منځه یوسو، شپېته څخه شل ته پرېښکو نو حاصل یې مساوي کېږي له 40 سره. په دې ډول یې ساده کولی شو. یو اخرنی سوال ته دقت وکړئ. X منفي Y قیمت یې راکړی ده. پنځم سوال دا X منفي Y وایي که چیرې مساوي وي له 2 سره، X Y مساوي وي، X ضرب Y مساوي له 3 سره وي، وایي تاسو X مکعب منفي Y مکعب قیمت په لاس باندې راوړئ. موږ څلورمه رابطه زده کړې وه چې A مکعب منفي B مکعب مساوي کېږي A منفي B مکعب مثبت 3AB A ضرب A منفي B. نظر همدغې اړیکې ته یې ساده کولی شو. یعنې A مکعب منفي B مکعب مساوي کېږي A منفي B کل مکعب مثبت 3AB ضرب A منفي B. A منفي B مکعب مساوي شي. A منفي B قیمت راکړ دا له 2 سره مساوي کېږي. 2 مکعب مثبت 3 ضرب A B قیمت راکړ دا له 3 سره مساوي ده، ضرب A منفي B قیمت مساوي له 2 سره ده. نو لیکلی شو 2 په توان دی 3 له 8 سره مساوي کېږي. مثبت 3 3 9 کېږي، 9 ضرب 2 مساوي کېږي 18 سره. نو لیکلی شو 8 8 د 14 14 مثبت 10 مساوي کېږي له 24 سره. په دې ډول یې ساده کولی شو. 2 په توان دی 3 له 8 سره مساوي کېږي. 3 3 9 کېږي، 9 ضرب 2 مساوي کېږي 18 سره. 3 3 9 9 ضرب 2 18 کېږي. 18 مثبت 8 مساوي کېږي له 24 سره. دقت وکړئ. موږ د مشهورو مطابقتو څخه هغه رابطې چې لاسته راغلې وې زده کړلې. په دې ډول دی A مربع مثبت B مربع مساوي کېږي A مثبت B کل مربع منفي 2AB. A مربع مثبت B مربع مساوي کېږي A منفي B کل مربع مثبت 2AB. A مکعب مثبت B مکعب مساوي ده A مثبت B کل مکعب منفي 3AB مثبت AB. کله چې علامه مثبت و علامه ترمنځ منفي ده، نور دوه علامې مثبت دي. کله چې علامه ترمنځ منفي وه د دوی ترمنځ علامه مثبت اما د قوسونو علامې منفي وي. په خلاص ډول یې زده کړئ. له دې څخه بغیر موږ څلور رابطې زده کړو چې دوی د جمع او دوی د تفریق A مثبت B A منفي B مطابقتونو دپاره وي. هماغه څلور رابطې څلور د اته رابطې کېږي. اسانې دي
کله مو چې زده کړئ کولی شئ دا ډول سوالونه په اسانۍ سره زده کړئ. یا تیرې څلور رابطې کومې چې وي بغیر د دې څخه چې مطابقتونو ته انکشاف ورکړئ کولی شئ جوابونه یې په لاس باندې په اسانۍ سره لاسته راوړئ. انشاءالله د دې درس په پای ته رسیدو سره به زموږ او تاسې درس هم پای ته ورسیږي. راتلونکی درس چې تجزیه ده له هماغې سره به انشاءالله اشنا کیږو. تقریبا اته ډوله تجزیه لرو. لومړی به موږ او تاسې تجزیه د مشترک ګیرۍ په اساس پیژندو. په هغې سره به ترتیب سره د مربعاتو، مکعباتو او چلیفه، دوشهه، تکمیل مربع تجزیه، ګروپبندي تجزیه به انشاءالله واړه ډولونه پیژندو. تاسو مهرباني وکړئ درسونه تعقیب کړئ، درسو څخه ګټه واخلئ، خپل ملګري مو خبر کړئ تر څو هغوی هم له دې درسو څخه ګټه واخلي. هغه مشکلات چې دوی په خپلو درسونو کې لري یو څه اندازه یې راکم کړي. له دې سره سم ما د کانکور بانک هم پیل کړی ده. مجموعاً پای کې 3000 سوالونه دي. هغه تعقیب کوئ. بېنهایته مهم ده که چیرې یو چا بالکل ریاضي زده نه وي هغه برنامې تعقیب کړي. انشاءالله چې دی کولی شي 80% د ریاضاتو سوالونه ساده کړي. پای کې ما سوالونه د کانکور راټول کړي دي د مختلفو فورمونه. 80% د کانکور سوالونه دي، 20% مشابه کانکور ته سوالونه دي. کله چې تاسو په هغې سوالونو باندې کار وکئ ریاضي مو په بشپړ ډول زده کیږي. هیڅ مشکل به په ریاضۍ کې ستاسو پاتې نشي. هغه درسونه هم مهم دي، تعقیب یې کوئ، له درسو څخه یې ګټه واخلئ. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوم. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.